پیډو آفیسرز اېسوسی اېشن نوې منتخب کابینې سوګند پورته کړو. د توان او برېښنا سیکټري او د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پیډو چیف ایگزیکټیو د کابینې عہدیدارانو نه سوګند واخیستو. چیئرمین حاجی محمد ابرار، صدر حبیب الله شاه، نائب صدر مقیم الدین، فائنانس سیکرٹری عمران خان او نور په سوګند پورته کوونکو کې شامل. پیډو به د صوبې د ټولو نه د زیاتې ګټې وټې اداره جوړولی شي. د توانایي او برېښنا سیکرټري نثار احمد خان. ملازمین دې په اخلاص کار وکړي. چیف ایگزیکټیو آفیسر انجینیر محمد نعیم خان. تفصیلات: د خیبر پښتونخوا د توانایي او برقیات یا توان او برېښنا محکمې د ضلعي ادارې پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پیډو د افسرانو رجسټرډ تنظیم پیډو آفیسرز اېسوسی اېشن نوې منتخب شوی کابینې سوګند پورته کړی دی. د توانایي او برقیاتو د محکمې سیکرټري نثار احمد خان او د پیډو چیف ایگزیکټیو آفیسر انجینیر محمد نعیم خان د نوې منتخب کابینې عہدیدارانو نه سوګند واخیسته. په سوګند پورته کوونکو کې چیئرمین حاجی محمد ابرار، صدر انجینیر حبیب الله شاه، نائب صدر انجینیر مقیم الدین، فائنانس سیکرٹری عمران خان او نور عہدیداران شامل وو. د سوګند اخیستو او سوګند ورکولو دستوره د پېښور په یو مقامي هوټل کې وشوه. د سوګند دستورې ته خپله وینا کې د توانایي او برېښنا سیکرټري نثار احمد خان وویل چې پیډو د خیبر پښتونخوا صوبې یوه ګټه ورکوونکې اداره ده چې صوبې ته د کال د 4 ارب روپو نه زیاته ګټه ورکوي. ښاغلي نثار احمد خان زیاته کړه چې د پیډو په نګرانۍ کې د توانایي ګڼې منصوبې د ترسره کېدو اخیري پړاوونو ته ورداخلي شوي دي. د دغه منصوبو نه د کال د خواوشا 10 ارب روپو نه د زیاتې ګټې وټې تمه ده. د توانایي او برېښنا د محکمې سیکرټري په ډاګه کړه چې پیډو به د صوبې د ټولو نه د زیاتې ګټې وټې ورکولو اداره جوړولی شي. دستورې ته د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان د توانایي په بیلابیلو منصوبو تفصیل سره رڼا واچوله او دغه منصوبې د صوبې د بجلی د پیداوار او معاشي ستونزو د حل دپاره ګټورې وګرځولې. د پیډو مشر انجینیر محمد نعیم خان په کارمندانو او ملازمانو زور راوړه چې هغوی دې د زړه د اخلاص خپلې ذمهوارۍ ترسره کړي. دې نه وروستو منتخب چیئرمین حاجی محمد ابرار او صدر انجینیر حبیب الله شاه د اېسوسی اېشن لخوا جایزې غوښتنې وړاندې کړې چې پکې د ملازمانو او کارمندانو ګریجویټي، د هغوی د صحت اسانۍ او د استوګنې د کالونۍ سهولتونه شامل وو. په دې موقع د پیډو آفیسرز اېسوسی اېشن نورو چارواکو او د ادارې افسرانو هم دستورې ته وینا وکړه. یاده دې وي چې د پیډو آفیسرز اېسوسی اېشن انتخابات د تیر کال 2023 د نومبر په 1 نیټه صفا او سپېڅلې طریقې سره په جمهوري ماحول کې ترسره شوي وو چې پکې په 80 افسرانو کې 15 افسرانو د خپل خوښې امیدوارانو ته رایې ورکړې وې.
او د راتلونکو 2 کالو یعنی کال 2024 او کال 2025 د پاره د دې نوې کابینې ټاکنه یقیني کړه کومې چې سوګند پورته کړ او چارټرډ اف ډیمانډ یې وړاندې کړ امجد علي خادم پښتونخوا ټي وي پېښور